ته اوس دې ګوډاګي منطق ته ګوره. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب رحیمی وایي د پی ټی ایم څخه په ملاتړ د ولسمشر غني ټوییټ د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. که چیرې له پی ټی ایم څخه په ملاتړ د ولسمشر غني ټوییټ د پاکستان په چارو کې مداخله ده، نو آیا هغه غږونه چې د عبدالله په ګډون د نړۍ ټولو ملتونو په برما کې له مسلمانانو پورته کړه د برما په کورنیو چارو کې مداخله وه؟ آیا د فلسطینیانو په ننګه د ټولې نړۍ د مسلمانانو غږ پورته کونه د فلسطین په کورنیو چارو کې مداخله وه؟ آیا د سوریې د خلکو په ملاتړ نړیواله مداخله د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده؟ د قرار صاحب په خبره دا د دلال زامن چې داوو ته کینی بیا د پاکستان دښمني هم دوی کوي، د طالب دښمني هم د دوی وي، د مقاومت غورې هم د دوی وي، د آزادۍ خواهی، دیموکراسي او مدني فعالیت ټټر هم دوی وهي. پښتون چې طالب شي وایي هله وحشي قبایلی دي، چې مدني فعالیت کوي او تر تجاوز لاندې شي بیا وایي بیگانه دي. نو هلکه د شاهرخ خان زویه دا ولس څه وکړي؟ پرون چې تا امریکا ته د طالبانو د امارت په مقابل کې د غټې بمونه بلنه ورکوله، هغه مرسته وه او د اشرف غني یو ټویټ مداخله ده.